لس کال مخکې شل کال خبره نه کوم په روس کال په افغانستان کې یو حادثه شوې وه زما عزتمندو یو یتیم ماشوم را پاڅېدو یو یتیم ماشوم ټول کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله قرآن مجید لی ورکړ قرآن داسې ټاټ یاد کړ چې نن په افغانستان کې دغه ماتون بیا چې تماشې کېدې زما عزتمندو هغه ماشوم نن نشته دا خپل شهید بابا جان سره پروت دی نن په جنت الفردوس کې ګرځي د هغه الله مقام څنګه ورکړ زما عزتمندو د مور یو زوی و څه د مور یو زوی و کله چې د سربندۍ د 3 ورځې پاتې شوې والدې ته ټلیفون وکړو چې زما مورې زما 3 ورځې بس د سربندي ده زه به درځم کور ته زما ماماګان خبر کا زما تروریانې خبرې کا زما انډیوال خبر کا زما ملګري خبر کا کله چې هغه ماشوم مور ته وایي مورې زه چې درشم ماله به 4 مبارکې راکې څو 4 مبارکې به راکې ویښ کښېنې ځان مه خفه کوې زه صرف په دې نه خوشحالېږم چې ما ته لایک راکړه چې توجه زه په دې نه خوشحالېږم چې کمې خبرې کوم په دې باندې عمل کوې په دې زه خوشحالېږم زما عزتمندو هغه ماشوم مور ته وایي چې ماله به یو د سنت مبارکي راکې یو به راله د قرآن مجید د ختمېدو د مبارکي راکې یو به راله د هغې مبارکي راکې کوم وخت چې ما په مدرسه کې لګولې د قرآن مجید دپاره یو به راله د خپل طرفه بله مبارکي راکې زما عزتمندو مور د یو بچي ما در جامې اغوستې دي وایي کور ته راشه هغه به واچې اوس د بچي دې خبرې ته وګوره هوښیار کېنه چې خپل بچو باندې مور هم راشي نن سبا چا ته وګوره خپل ځای به چا نه به سټوډنټ جوړ کړي زه دا نه یم چې سټوډنټ ته مه جوړوه سکول ته هم لیږه مدرسې ته هم لیږه دواړه ته جوړ کا بچي نه حافظ قرآن جوړ کا بچي نه علامه مفتی ندیم المحمودي جوړ کا بچي نه علامه اورنګزیب فاروقي جوړ کا بچي نه مفتی نجیب الله فاروقي جوړ کا بچي نه مفتی سردار علي حقاني شهید رحمه الله جوړ کا زما عزتمندو هغه ماشوم مور ته وایي مورې تا چې مال نوې جامې اغوستي ما په دې مدرسې کې نوې لباس نه دی استعمال کړی ما په دې مدرسې کې نوې چپلې نه دی اچولي ما په زړو جامو کې قرآن ختم کړی ما په زړو جامو کې قرآن مجید ختم کړی ما په زړو جامو کې د قرآن مجید خدمت کړی د پیغمبر د استاد خدمت مې کړی دی زما عزتمندو کله چې هغه ټلیفون بند شو کله چې سربندۍ ورځ راغله طالب ځان له خپلې جامې وینځلې هغه جامې یې واچولې د سربندي چالو شوه دغه شان تلاوت شو پسینات ویلی شو بیا نظم شو بیا خطبت شو تقریر شو کله چې دستربندي شوه دستار فضیلت وشو دوا وشوه کله چې دوا وشوه دغه یتیم ماشوم پاڅېده نور خلکو سره مبارکباد ورکوي نور خلکو مبارکي ورکوي هغه یتیمانو ماشومانو باندې بمونه غورځول کله چې هغه ماشوم کور ته لاړو په سرو وینو کې مور سره هار په لاس کېدی مور یې دننه بار کېږي چې زوی مړه شي دا امبیل به ورته اچوم دا زپا امبیل به ورته اچوم دا هار به ورته اچوم کله چې بچې کور ته رالې مور ته پته نه وه چې زما زوی شهید دی مور ته پته نه وه چې زما زوی الله غستی دی د الله طرف نه یو حادثه وشوه د الله طرف نه دا یو اچانک حادثه راغله د ستربندۍ په دوران کې کله چې هغه ماشوم کور ته رالې هغه مور بچي ته وایي بچي ته هغه ما ته وایي چې ما له به 4 مبارکۍ راکړې زه در اول کومه مبارکي درکړم مور جړاله راله مور په جړا شوه مور بچه چغو جاړي ټول خپل خپلوان بچو باندې جاړي چې رب العالمین دا یتیم او شهید زمې جنتی کی شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي مور دې بچي ته لږه مبارک نه در کوم ستار مان د هټول نمک کې درځه مبارک در کوم چې بچي شهادت دی مبارک شه بچي شهادت دی مبارک شه کله چې ماشوم دفن شو بیا هغه والد صاحب قبر ته ورکېناستو هغه والد صاحب هم په جهاد کې شهید شوی هغه والد صاحب قبر ته کېناست چې زما خاونده څنګه چې تا د اسلام دپاره قرباني ورکړې ده دغه شان بچي هم ستا په نقش قدم روان شي اسلام دپاره قرباني ورکړې ده نو موږ تاسو له پکار دي چې قرآن وایو قرآن باندې بیا عمل هم وکړي او انشاءالله الله دې موږ له توفیق راکړي الله دې موږ صحابه په قدم باندې قدم کېدي په دې یو اشعار باندې خپل بیان ختمول غواړم سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هیڅ پتن باندې سکړه چې چنار شي سړی او چې د دین په شمه باندې سر نشیندي چې د دین په شمه باندې سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ماشاءالله ماشاءالله.